دوستای عزیز سلام علیکم. اولتر از همه تشریف آوری استاد جهانی شاعر برجسته افغانستان با مسکو خوش آمدید میگم و از دوستایی که افغانایی که در اوکراین وسیله معرفی ما با ایشان شدن و اینا رو تا اینجا زحمت دادن بسیار تشکر میکنم که لطف کردن محبت کردن. ما با آثار آقای جهانی تا سرحد آشنایی دارم. شعر قبلی که خدمت شما تقدیم کردن به نام ملای شینواری چند وقت پیش من شعر خواندم و امروز از زبان خودشان شنیدم. ما فهمیدم که همون فضای فرهنگی حاکم در جامعه افغانستان که مرا و انسانهای مثل مرا رنج میده و در تغییر از او تلاش میکنه، یکی از انسانهای خوب و مثبت آقای جهانی هستند. ما بر شما موفقیت زیاد در ساحه ایجاد آثار ادبی و در بخش تغییر یعنی فضای حاکم فرهنگی آرزو میکنم. شما 100 سال زنده باشین. از جانب کانون رشد فرهنگ و هنر افغانستان چند البوم نینامه که محصول کار چند ساله کانون از خدمت شما و دوستایی که همراهتان تشریف آورده تقدیم میکنم. امیدوارم خوشتان بیاید و از شنیدنش لذت ببرین. تشکر. من در خدمت شما هستم. افتخار میکنم که در این بخش با شما همکار هستم. اول شما آغاز بکنین، من باز تقریب میکنم. شما خواهش میگیرم، شما استاد هستین، بزرگوار هستین. ما فارسیش میخوانیم، بعد ما پشتویش چرا که ترجمه است، اصلش باید اول خوانده شود و بعد ما ترجمهش براتون میخوانیم. محبت میکنیم. تشکر. گویند مرد را هنر میباید یا نسب عالی پدر میباید. امروز چنان شده است در نوبت ما که اینها همه هیچ است، زر میباید. خلق وای د میړونو هنرونه پکارېږي، یا د پلار نیکه نومونه نسبونه پکارېږي. خو دا زموږ په زمانه کې رنګ د هر څه بدل سوی، نه نسب شته نه هنر شته، شنه لوټونه پکارېږي. تا چند ملامت کنی ای زاهد خام، ما رند خراباتی و مستیم مدام. تو در غم تسبیح و ریا و تلبیس، ما می و معشوق مدامیم بکام. ای په عقل خام زاهده ته ما نسې غولولی، ما له لارې د مستیو هرګز نسې اړولی. تا تسبیح لاس کې اخیستې د ریا او تیرستلو، موږ له می او له معشوقه څخه نسو بېلېدلی. گر اسب براق است و گر فیروزه، مغرور مشو به دولت دو روزه. از قهر فلک هیچ کسی جان نبرد، امروز سبو شکست فردا کوزه. که آسونه خدای در کړي، که مالونه که قصرونه، چې مغرور دي په ځان نه کړي د دوو ورځو دولتونه. د شینکي اسمان له قهره هیڅ سړی بېغمه نه دی، نن دي جام ولي پر مځکه سبا مات کړي ډک خمونه. ساقی قدحی که کارساز است خدا، از زحمت خود بنده نواز است، از رحمت خود بنده نواز است خدا. می خور به بهار و بار طاعت مفروش، که از طاعت خلق بی نیاز است خدا. ساقی جام له می راکړه خدای پر ټولو مهربان دی، رحمتونه یې بې حده هر بنده ور باندې ګران دی. پسرلی دی شراب نوش کړه، په طاعت ریا ونه کړې، چې بیا نیازه له طاعته له سجدو هغه سبحان دی. با دشمن و دوست فعل نیکو نیکوست، بد کی کند آن که نیکیش عادت و خوست. با دوست چو بد کنی شود دشمن تو،
با دشمن اگر نیکی کنی گردد دوست. له هر چا سره نیکي کړه، که دوستان که دشمنان دي، بدي کله شي کولای چې په اصل کې نیکان دي. چې له دوست سره بد وکړې په هغه ورځ دې دشمن سي، له دشمن سره چې ښه کړې نن غلیم سبا خپلوان دي. پرخون ز فراقت جگری نیست که نیست، شیدای تو صاحب نظری نیست که نیست. با آن که نداری در سر سودای کسی، سودای تو در هیچ سری نیست که نیست. ستا د هجر له فریاده د هر چا ډکې سینې دي، چې په سر کې لري سترګې ستا له مینې دواړې سرې دي. ته په خپله نه له هجره نه د چا له مینې سوځې، څه سرونه چې پیدا دي ستا د مینې پیمانې دي. خونی ازل از دل فگار از دل افگار بیرون می آید، و از دیده خونبار بیرون می آید. گر خون بچکد از مژم عجب نیست، زیرا که گل از خار بیرون می آید. دا سرې وینې چې مې ګورې له زخمي زړه مې بهیږي، یا د اوښکو له محله له سرو سترګو راڅڅېږي. عجب نه دی که مې څاڅي د بڼو له څوکو ویني، ځکه ګل خو تل رغېږي د اغزیو پورته کېږي. قدر مل و گل باده پرستان دانند، نه تنگ دلان و تنگ دستان دانند. از بیخبری بیخبران معذورند، از بیخبری بیخبران معذورند. ذوقی است در این باده که مستان دارند. د سره ګل او می په قدر میخواران دي چې پوهیږي، نه د تنګو زړونو کار دی نه کنجوس ته معلومیږي. بې خبره څه خبره دي له نړۍ د بې خبرو، د ګیمیو داسې شور دی چې مستانو ته ښکارېږي. ای چرخ همیشه در نبردی با من، درمان دگر کسی و دردی با من. در صلح چه ماند کان نکردم با تو، در جنگ چه بود کان نکردی با من. ای فلکه همیشه یې زما جګړې ته راوتلی، نور هر چا لره درمان یې زما د زړه دی را داغلی. چې د سولې په میدان کې څه کېدل هغه مې وکړه، تا د جنګ زغره اغوستې وس چې نه دې سپمولی. تشکر. زه له وخت نه په استفادې سره له محترم ډاکټر صاحب ګویا څخه د زړه له کومې مننه کوم. ډېر عالي دکلمه یې وکړه. ډاکټر صاحب له خوست نه راغلی دی. ستړي مه شئ.